موږ تاسو نن افسیټ وایو. افسیټ څه کار کوي؟ مثلا کله چې یو آبجیکټ ولرم زه غواړم چې د دې مطلب ډیول نه جوړ کړم. ډیول نه خو تاسو معلوم دي چې 15 سانتي 15 سانتي فرق کوي. یا د دې کې پارټیشن وکړم چې وطاقونه چېرته دي، دهلیز چېرته دی، تشناب چېرته دی، شی نو دې خاطر د افسیټ نه استفاده کوو. افسیټ کولی شو دا موډیفاید ټایپ چې کوم دی په دې کې افسیټ انتخاب کړو. دا چې او انټر کو او انټر هغه دا چې مینیو ته لاړې که چېرته راشو نو موډیفای ته به راځو. موډیفای کې به افسیټ پیدا کوو. صحیح شو. کله چې افسیټ انتخاب کوم چې سپیسیفای افسیټ ډسټنس وایي څومره ته افسیټ کوم. صحیح مطلب د آبجیکټ ته د دې څومره راولم لکه که امي کاپي نو زه ورته وایم چې واحد خو به زما جوړ وي. صحیح چې واحد جوړ زه ورته وایم دا چې د 10 په اندازه انټر کوم. صحیح دی. نو دا کوم آبجیکټ سلیکټ آبجیکټ کوم آبجیکټ غواړئ. سلیکټ آبجیکټ کې دا خبره ټوله کېږي. صحیح دی. لاست ته شی ستاسو دي ورته دا آبجیکټ ته کلیک کوم. ګوره ویلس څومره زیات دی. صحیح دی. زه ورته وایم او د افسیټ دپاره اشاریه یو select object ګورئ ډېر وړوکی شو که نه. نو دې خاطر چې او د افسیټ دپاره اشاریه څلور. صحیح شوه. هر آبجیکټ تاسو انتخاب کوئ چې کوم خواته کلیک وکړئ هغې خواته به دا زیاتېږي. که دې خواته کلیک کړئ که دې خواته به دې خواته کلیک کوم زیات شو. که بېرته غواړم چې دا دې خواته راولم دې خواته هم کېږي. صحیح دی. زه دا ټول آبجیکټ دې خواته غواړم چې دې به داخلي کلیک وکړم دا یو دیوال جوړ شو. صحیح شو. ګورئ تاسو مهندسي ویلي یې نه دا شکل چې دا مکمل دیوال دی او که داسې حصه راځو نو دا په دې باندې دا پایه ده. دا صحیح ده. خو بیا موږ وروسته وایو چې دا څنګه هیچ کوو څنګه یې ښایي. زه ورته بیا او د افسیټ دپاره ورته وایم چې دا خو اوس ورته د 4 په اندازه ته یو اطاق 4 متري لرم. صحیح شو. بیا ورته او د افسیټ دپاره اشاریه 4 دا به هم دیوال وي که نه. بیا ورته د افسیټ دپاره 2.2 یو تشناب دی ورته وایم. صحیح دی. ورته مو د افسیټ دپاره اشاریه 4 تاسو کولی شئ کم زیات قیمت ورته ورکړئ. زه تاسو له ورته مو د افسیټ دپاره ورته وایم 1.8. صحیح دی. بیا ورته مو د افسیټ دپاره اشاریه 4 دا ګومان کوم یو اطاق دا ټول دا یو تشناب هم رسم کړو. خو دې کې د بعض لاینو شی نه اضافه راغله. صحیح دی. دا هم زه دې پسې داخله تایي. ورته مو د افسیټ دپاره ګورئ دا لاندې لیکلي دي چې ترو ایریس لیئر. اوس خو موږ ورته قیمت ورکوو. که چېرته ترو انتخاب کړو نو آبجیکټ چې موږ انتخاب کړو چې په هر نقطه کې موږ کلیک وکړو همغه نقطه کې باید دا افسیټ کېږي مطلب ور زیاتېږي به. نو دې کار ته پر څه شی کولی شو ټي انټر کوو. دغې ځای کې قیمت نه ورکوو. ټي انټر کوو د ترو دپاره. کله چې ترو انتخاب کړو مطلب چې سلیکټ آبجیکټ کوم آبجیکټ غواړئ چې ته یې افسیټ کې کوم دغه آبجیکټ دی. که دې نقطه کلیک وکړم دغې نقطه کې به دا افسیټ کېږي. صحیح شو. که دې نقطه کې کوم دی کېږي. خو داسې نه کېږي دا آبجیکټ تاسو انتخاب کړئ دلته کلیک وکړئ چې دا دې خواته داسې راشي. نه هر آبجیکټ چې په خپل محور باندې موازي بالکل موازي. صحیح دی. ورته دا آبجیکټ غواړم دلته. صحیح شو. که ای انټر کړئ دغه حصه کې نو دی نه وځي. ای د ایګزیټ دپاره. صحیح شو. او د افسیټ دپاره بیا انتخابوم. بل ورته دی ایریس. ایریس په دې معنا چې یو آبجیکټ چې زه انتخابوم هغه افسیټ کېږي که نه. نو دغه منبع چې کومه انتخاب وکړه دا دې پاکه شي بل د افسیټ شي. نو دې لپاره چې کوم ای انټر کړو د ایریس دپاره راته وایي چې پاک کوم که نه. ایریس سورس آبجیکټ آفټر افسیټینګ د افسیټ نه پس سورس آبجیکټ کومه چې منبع پاک نو ورته مو وپاکې کړه. وایي ښه صحیح دی ووایي. زه ورته وایم د 4 په اندازه د یو افسیټ شي. ګورئ چې کله دا آبجیکټ همدغه ته افسیټ کوم پاک شو ډبل پاتې شو. همداسې که نه ګورئ مثلا دا آبجیکټ غواړم چې افسیټ کړم او منبع پاکه شوه خو بل افسیټ مو شو. صحیح شوه. که دغه ځای کې یو انټر کړئ نو انډو بېرته به هغه کار درته ریورس کوي. صحیح شوه. بیا یو انټر کړئ بېرته ریورس کوي. کوم یو ایریس خپل ایریس دی که نه پاکوي کټ او پیسټ نه دی. ایریس پاکوي. ایریس موږ تاسو ویلی وو که نه په دې دغه حصه کې باندې د سلیکشن وکړو ایریس ویل پوه شوې په افسیټ باندې. بل و د افسیټ دپاره بل لیئر دی. موږ چې کله لیئر وویلې نو بیا لیئر افسیټ هم وایي چې لیئر افسیټ څه کار کوي. صحیح دی. دا شی تاسو نه کتابچې شی نه ګرځوئ. یو کتابچې چې دا شی پاتې شو دا تاسو یاداشت کوئ چې په اخر کې زه بېرته مرور کوم نو تاسو وایئ چې دغه شی نه پاتې و. زما د یاد ووتل نو بیا مسلې. صحیح دی. تاسو ځان کتابچې کې یاداشت کوئ. پوه شوې په افسیټ باندې. بل ورپسې دی ټرم. ټرم څه کار کوي؟ ګورئ اوس مثلا دا لینو چې دې خواته اوږده شوي دي دا اوږده شوي دي دغه حصه کې هم دا زیات شوي دي. زه غواړم دا پاک کړم لرې کړم. نو دې خاطر د ټرم نه استفاده کوم.
ټریم لپاره هم کولی شم چې په دې ټیب کې د دې د استفاده د موډیفای ټیب چې دی دا ګورئ او یا دا چې مینیو ته راشم په مینیو کې موډیفای ته راشم موډیفای کې انتخاب کړم ټریم یا دا چې وکړم ټي آر ډبل انټر کړم یو انټر دوه انټر کله مې ټریم واخیسته ټریم څه کار کوي هره تقاطع چې یې هغه قطع کوي د منځه وړي صحیح مطلب ګورئ دلته هم تقاطع دلته هم تقاطع ده چې کله دا انتخاب کوم دا کټ کوي دا هم تقاطع دا هم کټ کوي ګوره دا تقاطع نه دا نه کټ کوي صحیح تقاطع نه کټ کوي نو دې خبره ورته چې خاصه شو دا چې پاک ورته دا پاک کوي تقاطع پاکي تقاطع پاکي صحیح شو ورته دا بدل ته نو نو بیا چې دا ورته دا پاکم دا باندې سم دي عادي انتخاب کوي صحیح پوه شئ تقاطع کړي نو تقاطع نو تقاطع سره خو نه تقاطع خو ته چې دیو بل نه قطع کې کنه دا چې یو بل ورسېږي دا صرف ورسېږي کنه وصل او قطع صحیح شو ټي آر بیا ډبل انټر کو دلاندې لیکلي فنس کراسینګ پروجیکټ ایج اریز او انډو فنس څه کار کوي لکه څنګه چې په سلیکشن کې ویلې دا هم هماغسې کار کوي مثلا زه یو نقطه نه غواړم چې دا ټول صفات کوم نو اف انټر کوم د فنس لپاره ګورئ یو لاین دلته بیا هم هماغسې تشکیل کېږي ګورئ دا لاین چې د هر نقطې تېر شو هغه یې پاکېږي ټریم کېږي ګورئ انټر کېږي مکمل ضرورت نه چې یو نقطه کلیک کړه بله کې کلیک کړه بله کې د دې ضرورت نه پوه شئ پرې باندې یو انټر کړئ لاندې لیکلي یو انډو بیت انډو کې هغه راولي صحیح شو بیا ټي آر ډبل انټر کوو بل ورته کراسینګ کوم چې سی انټر کړو د کراسینګ لپاره ماته چې سپیسیفای فرست کارنر اول کارنر انتخابو دا موږ انتخابو خو دې کې دا شرط موږ نه تعینېږي چې کومه نقطه ته زه پاکه کړم صحیح دی فقط سلیکشن د هغې پلاس کې دی پاکول هم د هغې پلاس کې موږ مکمل هر ځای چې انتخابو هغه پاکي صحیح دی کراسینګ مطلب دا چې هغه پرده چې د کومې نقطې تېرې شي هغه پاکېږي لکه مکمل چې کراسینګ پولې موږ ویلې مکمل چې راغلی په داخل پر نیمه نه پاکي فرق نه کوي مطلب دا چې موږ سلیکشن چې دغسې کوو صحیح دی دغسې چې هر نقطه تقاطع کې راغله بس هغه پاکېږي صحیح شو ټي آر بیا ډبل انټر بل ورپسې د پروجیکټ چې د موږ تاسو په سیکشن کې وایي صحیح دی کله مشقت ته ویلې دا په خیر کې شته بل ورپسې ایچ دی کله چې موږ ای انټر کړو د ایچ دپاره دلته ماته وایي چې ایکسټینډ که ناٹ ایکسټینډ اوس ایکسټینډ ناٹ ایکسټینډ انتخاب دی ناٹ ایکسټینډ څه معنا موږ ایکسټینډ تاسو ویلې کوم نه دې ویلې ایکسټینډ داسې چې یو لین داسې یو لین دې باندې عمود راغلی صحیح دی مطلب یو افق یو عمودي چې کله موږ ورته ایکسټینډ وایو تقریبا دا دې ته رسوي صحیح دی که ناٹ ایکسټینډ وي نو دا په دې باندې دې ته نه رسېږي قطعي نه رسېږي صحیح شو نو دې خاطر موږ دغې څه کوي دا ای انټر کړو د ایکسټینډ لپاره دا ایکسټینډ دلته باندې نشته دا حاصل وخته کله چې موږ ای انټر کړو د ایکسټینډ لپاره ماته چې آبجیکټ انتخاب کړو ته دغه آبجیکټ غواړو لوی لاین رسم کړو چې د دې فرق متوازی شي د دې کار دا چې په ایچ کې ایکسټینډ نو ایکسټینډ مطلب دا چې داسې دې کې شرط دا نه دی چې نقطې باید سره تقاطع کړي هر نقطه کې تاسو انتخاب کوئ په یو محدوده حصه کې دا قطع کوي چې هغه قطع موږ د آپشن نه به کولی شو چې جوړه کړو چې قیمت د دې څومره لکه مثلا په نور پروګرامونو کې چې ټیب ته موږ قیمت ورکوو چې ټیب څومره حرکت وکړي دې کې هم همدغه کار دی چې کنه مطلب ګوره تقاطع سره لګین د کنه خدای له ویسا پاکي
دا حصه یې ځان ته قیمت لري. او ما وایي دا په آپشن کې ځان ته خپل قیمت لري چې هغې ته موږ یو خاص قیمت ورته ورکړو. صحیح د دې قیمت تقریبا اشاریه شپږ دېرش دی. صحیح شوه. چې موږ کله آپشن ته ورسېږو بیا د دې قیمت هم وایو. وایه سوال په زور نه پوه ګورئ مثلا یو خو موږ ټریم وویلې په ټریم کې داسې کار وو چې د یوې تقاطن تر بل تقاطع کول مطلب دا چې اوبجیکټ په تقاطع کړی وه تقاطع یې مکمله پاکوله. صحیح دی. ایچ کې څه کار کوي؟ ایچ کې چې دی هماغه واحد قیمت چې موږ ورکړی مثلا زه غواړم چې یو خاصه ځای پاکم لکه مثلا ګورئ دا مې راوسته زه ورته چې ایل انټر کوم ورته زه غواړم چې د یو واحد په اندازه چې دې ځای کې راځي. صحیح دی که نه؟ د اندازې ولایت زه هم دغه ځای پاک کړم دې خاطر که ټي آر ډبل انټر کړم دا ګوره که انتخاب کړم دغومره ځای پاکېږي. نو دې کې دا شرط دا شو چې موږ دلته پرې تقاطع ته برابره کړله. صحیح ده که نه؟ تقاطع مو جوړه کړله پس د هغې نه مو دا ځای پاک کړ. خو په ایکسټینډ کې په ایچ کې موږ څه شی کولی شو چې دغه قیمت ورته موږ ثابت ورکړو چې ورته وایي چې یو واحد پس 40 نقطه کې انتخاب کړو یو واحد خپله پاک. صحیح شو. هر اوبجیکټ چې فرق نه کوي که لاین وي که دایره وي که هر شی یو واحد پاک کوي. اوس پې پوه شوې؟ ټي آر ډبل انټر کوو بل ورپسې ایریز لپاره دغه ځای کې آر انټر کوو په دې معنی چې کومه نقطه کوم اوبجیکټ زه پاکوم هغه د راسره نه پاک شي یعنې زه د ټرم کې داخل اوسم هم د ایریز کار وکړم لکه مثلا زه غواړم دغه اوبجیکټ نه دا مکمل نه صحیح دی. نو دې خاطر ومل چې ایریز څه کار کوي مثلا دغه اوبجیکټ غواړم چې نه نو دې خاطر که دا زه غواړم چې پاک کړم نو که ټرم کې پوه نه شم په ایریز باندې دا به یو پرې داسې پاک کوم. صحیح دی. یا به ایریز بیا به پاس راغلم ټرم ته داخل کېږم بیا به کار کوم. صحیح دی. خو که نه په ټرم کې چاته وسې ټي آر ډبل انټر غواړم چې دغه اوبجیکټ دی نوی پاس نه شي نو چې شی کوم آر انټر کوم د ایریز لپاره ورته چې دغه اوبجیکټ دی انټر کوم مکمل پاک شو. صحیح شو. وایه د ټریم او د ایریز ګورئ ټریم چې دی تقاطع پاکوي تقاطع موږ ته دغه تقاطع نه غواړم دغه تقاطع نه غواړم خو ایریز څه کار کوي که تقاطع یې کړي نو مطلب دا ټول اوبجیکټ غواړم چې نه وي دلته دغه څه کې آر انټر کوم لکه څنګه چې ایریز کار کوو که نه ورته هم دومره اوبجیکټ انټر کوم دا ټول نه خو ایریز نه هم بهر نه صحیح دی که نه د ټرم نه هم بهر نه چې کوم نقطه کې تقاطع هغې ته کولی شي نه پاک کړم او د ایریز لپاره آر انټر کوي. صحیح شو. بل پسې انډو دی یو انټر کوي تاسو چې کوم کار اخلي باندې یو ډایرکټ او بالکل یو انټر کوي هغه کنټرول یو نه هغه انډو نه ګورئ کنټرول دغه انډو څه کار کوي دغه انډو چې موږ د کوم وخت نه په ټرم کې داخل شوي یو چې هم پاک کړي ته نه هغې نقطې پورې بېرته درته انډو کوي خو دا بل کنټرول ځای چې دی دا چې تاسو څومره صفحه کې چې کله داخل شوي یاست هغه ته پورې درته انډو کوي. صحیح شو. پوه شوې په ټرم باندې وایي ورپسې دا سرکل به مو وایو دایره اسانه ده نه که ډېر کار پکې نه خیر کار خو ټول کې ډېر خبره نه پرې چې وایو درس نه ستاسو خوښه ده ښه مطلب په سرکل کې دا دی چې بیا ولونه چې سرکل دا ټول بخښلي دي بس دا به استاد ټول یو صحیح. استاد ریکارډ کړی